وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. وویل یهودیون دی الله تعالی لوس تړل شوی دی د دې لوسینه دی وتړل شي او د دې خبره په سبب د پدې لعنت وشي بلکې د هغه دواړه لوسینه خلاص دي ځکه چې وګوري خرڅ کوي او خامخا هغه کتاب چې تو د رب له طرفه نازل کړل شوی دی په دې کې د ډېر خلک سرکشي او کفر یې ورزیات کړی او میش د دې په منځ کې د قیامت تر ورځې پورې دشمني او بغض وچوه هر کله چې دوی د جنگ د پوره یور بلوي نو الله تعالی هغه مړ کړی او دوی په مځکه کې د فساد پوره منډې وایي او الله تعالی فساد کوونکی نه خوښوي. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. او که یقینا اهل الكتاب ایمان را وړوي او پرهیزګار شوي وای نو لازما به میش د دوی نه د دوی ګناهونه لرې کړي وای او خامخا به میش دوی د نعمتونو جنتونو ته داخل کړي وای. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. کاش کدی اهل الكتاب تورات او انجیل او نور هغه کتابونه قائم کړي وای چې دوی ته د خپل رب د طرفه راولېږل شوي وي نو د دوی د پوره بورس د بره نه راورده او د لوندې نه به راپیدا کېده اگر چې په دوی کې څه خلک په نیغه سیده لار هم دي لیکن د دوی زیات خلک بد عمله